په همدې تړاو جوړې شوې غونډې ته په خبرو کې د خوست د پوهنې رئیس مولوي محمد انور دین پرور وویل د وزارت له لوري سر له اوسه تیاری روان دی او د نوي ښوونیز کال لپاره د زده کوونکو پر مخ د کتابونو د کمښت ستونزه د هوارېدو په حال کې ده. د په وینا اسلامي امارت په هیواد کې د معارف متوازن انکشاف ته ژمن دی. ښوونکي کتابونه او تعمیرونه یې په وړیا ډول د زده کوونکو لپاره د ښې زده کړې په موخه په واک کې ورکړي. د مرکز ولسوالیو مدیرانو په استازیتوب مدیر محمد فاروق د کتابونو په ارزښت خبرې وکړې او د کتابونو ساتنه او پالنه یې خورا اړینه وبلله. د پوهنې وزارت د کتابونو د چاپ او تالیف کارشناس سید الله حبیبزي وویل نن د زرګونو کتابونو د ویش لړۍ رسما پیلوو او په ټول هیواد کې 9.2 میلیونه زده کوونکي د کتابونو له کمبود سره مخ دي او د وزارت تګلاره دا ده چې ټولو ته له توپیر پرته ښوونیز خدمتونه وړاندې کړي. د په خبره ولسوالیو کې مخکې د کتابونو کمی محسوسېده خو اوس دا ستونزه حل کېدونکې ده او 18.9 میلیونه نوي کتابونه چاپ شوي دي. د خوست د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال خیرګل خیرخوا او د عبدالحی حبیبي لیسې امیر فیض محمد ځلاندې په اړه وایي په خوست ولایت کې د پوهنې ریاست د رهبرۍ تر چتر لاندې رسما د کتابونو توزیع لړۍ پیل کېږي. یادونه کوم چې 11 لاکه کتابونه ټوټل د خوست ولایت د پوره و چې له دې څه مخکې توزیع شوي دي او 6,40,483 کتابونه نن رسما د توزیع لړۍ د دوی پیل کېږي. چې کومه د کتابونو د توزیع لړۍ شروع سوله واقعا ډېره د خوشحالۍ ورځ ده ځکه موږ ټول موده دغه ډېره اوږدمهاله دغه ستونزه د کتابونو وه چې زموږ شاګردانو سره کتابونه کمبود ول. اوس الحمدلله که چېرته موږ ته د دوی لکه نن چې د کومه برنامه ده او د برنامې له لارې که کتابونه لیسو ته ورسېږي انشاءالله دغه ستونزه به حل شي او راتلونکی 1403 کال چې ده یو ښه تعلیمي کال به. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په ښوونځیو کې د کتابونو نشتون او کمښت د زده کوونکو د ښو زده کړو د ترلاسه کولو په لاره کې لوی خنډ بلل کېده. خو دا چې نوي ښوونیز کال ته لا هم څو میاشتې پاتې دي د پوهنې وزارت له لوري د یونیسف په مالي لګښت نوي کتابونه چاپ او ټولو ولایتونو ته د رسېدو په حال کې دي.